ګوډ لایف د فلم نه پس چې دی نو په انډیا کې یو بل فلم چې دی نو جوړېږي چې د هغه نوم دی د ډاګ لایف. ملګرو دی په څه وجه باندې جوړ کړی دی او دی په کوم ملک پسې جوړ کړی دی؟ ملګرو دی په پاکستان پسې جوړ کړی چې په پاکستان کې یو عام انسان چې دی نو دا په کومه طریقه باندې خپله زندګي سرکولیټ کولی شي، خپله زندګي تېروي، نو په هغه باره کې جوړ کړی. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ګوډ لایف چې کومه فلم جوړ شوی او کومه مووي چې جوړه شوې د هغه نه پس چې په سعودي عرب چې کومه اصلیت دی نو هغه یې مکمل طور باندې ښکاره کړی او ملګرو نو هغه هم ډېر زیات کوښښ وکړو د فلم د بندولو، خو هغه فلم یې بند نه کړو. هغه کومه عمان نه چې هغه کومه کپیل چې و نو هغه د عمان سره تعلق ساتو ملګرو چې هغه یو داسې کردار پکې ادا کړی و چې د سعودي عرب چې کومه کپیلان دي هغه مکمل طور باندې حقیقت یې ورته ښکاره کړی و. نو اوس یو بل فلم جوړېږي چې د ډاګ لایف چې د پاکستان کې چې دی نو یو عام انسان چې دی نو ژوند څنګه خپل ژوند تېروي، څنګه ژوند سرکولیټ کوي. نو پته نه لګي چې پاکستان والا به دا فلم هم بندوي ځکه چې دا فلم چې جوړېږي نو د پاکستان اصلیت په کې هم ښکاره کېږي چې پاکستان چې دی نو د حکومت د پاکستان د عوام سره څه کوي. نو مکمل حقیقت به ښکاره کېږي په انډیا کې دا نوي فلم جوړېږي انشاءالله کېدای شي چې ډېر زر به راشي. او څنګه چې د ګوټ لایف و نو داسې فلم به دا هم وي د پاکستان چې کومه اصلیت دی نو دا مکمل طور باندې ښکاره کوي چې د پاکستان عام طور باندې عام انسان چې دی نو دا څنګه زندګي سرکولیټ کوي او څنګه زندګي تېروي په پاکستان کې. نو مکمل حقیقت یې ښکاره کړی. ملګرو تاسو د نوم تل اول سوچ وکړئ چې د ډاګ لایف ملګرو د سپي ژوند دی که نه، په خپله تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه. مخکې و چې د ګوټ لایف و نو هغه مکمل داسې و چې د بزو ژوند او دا چې دی د ډاګ لایف مکمل داسې دی چې د سپي ژوند په پاکستان کې لکه څنګه تېرېږي، لکه د سپي ژوند د عوام چې دی نو دا د سپي ژوند تېروي. نو مکمل تاسو د دې نوم نه پته لګي، اوس پته نه لګي که نه چې دا به کله دا فلم راځي. چې فلم راغی نو مکمل طور باندې به تاسو وګورئ، تاسو ته په خپله پته ولګي. کېدای شي پاکستان والا دا فلم بند هم کړي ځکه چې سعودي عرب والا هم ډېر زیات کوښښ شروع کړی و چې موږ د ګوټ لایف چې کوم فلم دی نو دا مکمل طور باندې بندو ځکه چې دې زموږ اصلیت ښکاره کړی. نو دقسې دا بل فلم چې روان دی نو د پاکستان اصلیت په مکمل طور باندې ښکاره کوي.